تاسې سوچ وکئ چې زموږ فوج کم یو دی هغه زموږ فوج دی چې پر موږ مرمۍ چلوي زموږ ماشومان زموږ سیاسیارې زموږ ځوانان زموږ سپین ږیري مري او که هغه زموږ فوج دی چې زموږ په دفاع کې ودرېده زموږ فوج کم یو دی دا زموږ فوج دی دا ملي اردو زموږ اردو ده افرین دی د دوی غیرت ته او داسې یې په مخه راواخیسته ګرد یې په یو کیلانه نه دا د بومبل له تاڼې ځای دا پوستې ګرد یې راواخیسته او زه سلام کومه دا غیرتمنو د اردو افسرانو ته اوس چې انکار وکړ مرکز ته چې قطعا دا نسو منلی چې پر پښتنو مرمۍ اوري او موږ به نه ووځو او میدان ته یې راودانګل او سرونه یې په لاس کې راواخیسته تر چمنه یې راورسول تر ښاره پورې دا پنجابي اردو نو زه پښتنو ته دا یم چې زموږ فوج هغه د افغانستان فوج زموږ فوج دی دا زموږ قاتل زموږ فوج نه دی په دې به موږ سر خلاصوو دا زموږ قاتلان دي دا موږ غلامان کوي موږ وژني موږ کوي له موږ رشوت دا فوج موږ فوج نه دی دا باید چې ګډ پښتون تصور وکړي په چمن کې به بیخي ډېر مړي وو د چمن به دونې مړي وو چې په حساب یې ستړی وي که چېرې افغان ملي اردو مه وای او دوی میدان ته مه وای راټوپ کړي شاباش دی د ملي اردو پر غیرتمنو افسرانو پر غیرتمنو سربازانو افرین ورته ویایو جانانا د ملي اردو چې پرون څه وخت واقع وسوه له اسلام آباد له GHQ د کابل سره په تماس کې سو چې باید فوج کار نه ولري د ملي اردو کلي اردو ته کندهار ته مخابره وسوه چې په دې کار ما لرئ د ملي اردو ټولو افسرانو انکار وکړ خپل مرکز یې نه ومانه ول چې پر پښتنو مرمۍ اوري موږ نه سو کښېنستی کوم بغاوت کوو په دې د خبر وي او زه